دا مې وروستۍ شپه ده کړه او ویې ویل لکه ټول کابل چې دلته راټول شوی وي. ما له پرونه طبیعت خراب بیا ناڅاپه اسمان تور شو. د پسرلي موسم دی چې پښې مې په درد شولې. نارې تکبیر سره به زما له خولې نه دا غږ وته چې الله اکبر. افغانستان کې الحمدلله امن ده. اول بال شپږیزه دویم چې له دغه جز څخه موږ هم وځو، موږ هم شریخ ته ورتاویږو، د جوس فرمایش ورکوو او پرون سهار مې چې سترګې خلاصې شوې بدن مې داسې و لکه ټرک چې راباندې تېر شوی وي. سر مې درد کو، ټول بدن باندې مې تبه خوره وه. یو داسې شپه ما احساس کو چې دا مې وروستۍ شپه ده، ځکه چې ډېر زیات مریض وم. عزیز راته زنګ وویو. عزیز چې زنګ ووهي پوهېږي هغه د نه ویلو ځواب نه مني. هغه سړی چې ستا له تبې سردردي سره کار نه لري. ویې ویل چې سبا چکر ته ځو. بس همدې سره یې ټلیفون ښکته کړ. بس څه وکړو، زما هم تبه وه، ځان مې واچو. ویده سومه، سهار راجګ سوم. سهار وختي عزیز دروازې سره ولاړو. زه هم وروتم، حرکت مو وکړ بګرامو طرف. بیا ښه راغلاست ملګرو. دا زه یم، ما دا خو پېژنئ، دا عزیز ده او زمونږ نن بیا یو ځل پلان ده چکر ته. تاسو سره په تمه سئ حقیقي پوه شئ زمونږ چېرته روان یو. او تاسو کتلی سئ زمونږ د علاقې پټي څومره سرسبزه شوي دي. دا تاسو کتلی سئ ټول وګورئ. بګرامو ته چې رسیږو زما زړه کلفي ته کېږي. کلفي اخلو. ډېره خوندوره په زړه پورې کلفي وه. ښه مو نوشي جان کړه. موږ هملته ولاړو چې د حامین غږ سو. حامین راغی. د سړک هغه غاړې ته یې روان و. ما ورته ویل پام کوه چې موټر دې ونه وهي. امین چې دا هغه ډول سړی نه ده چې وخت ضایع کړي. هغه راغی، موسکا یې وکړه او ویې ویل تیار یې؟ بس نور ما هم ورته هېڅ ونه ویل. ورپسې شفیع حاجي صاحب راغی. حاجي صاحب هم د وخت پابند سړی ده، عزت دې زیات شه حاجي صاحب. لاره کې د عزیز پارټنر مطیع الله هم موږ راجګ کړ. امین ته مو وویل چې فردین ته زنګ ووهه. امین چې فردین ته زنګ ووهه هغه ته یې وویل موږ درځو کرغې ته، تیار اوسه. ما هم په لاره کې موبایل راواخیسته. تاسو ته مې د وطن د ښکلاګانو ویډیوګانې وکړې. زه هم یو عادت لرم، په لاره کې چې روان یم د هر څه نه تاسو ته یو ریکارډ الم. که هغه غرونه وي، که سړکونه وي، که خلک وي، که ښکلي ځایان وي، تاسو یې راسره وګورئ. زه ځکه دا کار کوم چې کله بوډا شم چې دا ولاګونه وګورم چې ژوند نه خو پښیمانه نه سم چې ما خو ښه ژوند تېر کړی. زما وطنه د لالونو خزانې زما ستا هره برکې دې د تورو نښانې زما زما وطنه. یاره موږ چې ورسېدو فردین هملته ولاړو. ځان یې چمتو کړی و، خندا یې په خوله وه. دا سړی تل تیار وي. فردین هر وخت سټینډ بای حالت کې وي. کرغې ته روان وو، زړه مو خوشحاله و، موسیقي روانه وه، ملګري، خنداګانې. دا لحظې یاره د خرڅلاو نه دي او نه خرڅېږي. د کرغې دروازې ته نږدې ورسېدو، هلکانو ویل پاپړ خورو چې د خولې خوند مو برابر سي. یاره پاپړ کرغې ته چې ځې دا لازمه ده، لکه چې ولاګ کې لایک لازم دی. تاسو لایکونه مه هېروئ. ما چې پاپړ د هلکانو ته ورکړل، تاسو هم لایک مه هېروئ. تاسو لایک زما ویډیو ته راکوئ. کرغې ته ننوتلو، ورځ د جمعې ده. له هر خوا خلک، ماشومان، ځوانان، زاړه ټول راغلي وو. ګوډ پرانبازي وه، پتنګونو خنداوې وې، موسیقي وه. یاره داسې ښکارېدل لکه ټول کابل چې دلته راټول شوی وي. دا کال سیلابونه سخت زیات وو. له کرغې څخه یې در قیاس کوئ چې دلته دومره اوبه راغلي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په وطن کې څومره بارانونه سوي. وطن کې چې کوم سیلابونه راغلي وو، خلک یې ډېر زیات زیانمن کړل. خدای دې د هغوی په حال باندې ورحمېږي. هغوی همیشه په دعا کې یاد ساتئ. خو دلته کرغه کې هغه اوبه ډېرې ښکلې ښکارېدلې. داسې طبیعي چې زړه یې روښانه کړ. مخته لاړو چې ځای پیدا کړو. یاره سږ کال ډېر خلک راغلي وو. شاوخوا مو وکتل، ځای نه وو. بیا یو ځای مو ومونده چې کله ورغلو، کله مو چې بیه واورېدله، یو وړوکی ترموز چای 50 افغانۍ او د دیزي کرایه هم 50 افغانۍ، چې دا مجموعه کېږي 100 افغانۍ. ځکه چیرې چې نور هر ځای 10 افغانۍ ترموز وي، دلته 50 افغانۍ ده. او ځای یې هم وړوکی و. خو بس څه هم سر درخوږمه، موږ هم کېناستو. ډېرې په کیسه کې نه شو، ځکه خو مجبور وو. که کېنناستو مجبور یو چې همدلته ودرېږو، چې دا کار ډېر سخت ده. لکه سر کې مې تاسو ته ویلې زما له پرونه طبیعت خراب و، مریض وم، بدن مې ټول درد کو، سر مې درد کو. خو ملګري وي، هغوی راته ویل راځه. زه هم ورسره راغلم. نام یې ورته ونه شو ویلی. هملته ناست له ملګرو سره شین چای و. یو ملګري راغږ کړ چې راځئ لډو کوو. موږ هم چې هر ځای کینو، لډو نه زموږ بل کار نه وي. لډو ته زه تل تیار یم. سر درد مې ورک شه، پروا مې نشته، لډو ته حاضر یم. لوبه شروع شوه، خندا وه، چغې وې. لډو لوبه موږ وګټله. بیا ناڅاپه اسمان تور شو. داسې ناڅاپه لکه چا چې لایټ سویچ بند کړو. یوه دقیقه لمر، بله دقیقه تیاره کي. مینده باران شروع شو. مجبور شو چې هغه ځای پرېږدو. ډوډۍ
وخت هم و یو داسې ځای ته لاړو چې سر یې پټ وي تر څو موږ له باران نه بچ شو. هغه ځای ته په رسېدو چې موږ له باران نه بچ کړي هغه ډېر طبیعتي او ډېر خوندور طبیعي ځای و. تک شین میده میده باران، د ګلانو پاڼې او ښکلی ځای. هلته په کېناستو چا نن چې لډو ګټلی و هغه ویل راځي یو بله لوبه هم کوو. دا ځل چلنج ده. ما ورته وویلې ګټۍ خو یې نه سي خو ساعت به مو ډېر سي. په همدې ویلو سره د هغوی غوږونه سره شول خو څه نور هم ورغله. وایي چیلنج ده سیریز به وو. ما ویل راځئ نو. د لوبې په منځ کې ګاډسون راغی ویل چې خورئ. ما هم ورته یاره فرمایش ورکړه. شفیع جان حاجي صاحب فرمایش ورکړه د چرګ کړایي. لوبه روانه وه، خندا روانه وه. لومړۍ لوبه زموږ وه. یاره هغوی دومره غوسه شول چې لډو یې مو غورځو او ویلې اخري ګیم وي. لوبه زموږ په طرف روانه وه چې په همدې کې ګاډسون غږ راوکړه چې ډوډۍ تیاره ده. موږ هم لوبه ودروله او ډوډۍ ته ښه په طبیعت کېناستو. بیرون ته میده میده باران، د چرګ کړایي، ښکلې خاطرې، د لډو ګیم او زمونږه ښکلې کیسې. ډوډۍ مو چې په مړه خېټه وخوړله بیرته راستانه سو ګیم ته. هغه وویل چې دا لوبه اوس هم ستاسو نه ده، راځئ چې امتحان یې کړو. خو بالاخره دویمه لوبه هم ترېنه موږ ګټو. هغوی خاموش شول، بد یې کتل خو یو کلمه یې له خولې نه وته. دا رښتیا خبره ده کله چې دویم ځل سړی په ژوند کې ماته وخوري سړی خاموشه کېږي. ځکه دوی هم خاموشه سول. اسمان یو دم شین سو، لمر راوخته، هوا تازه سوه. دا د پسرلي هغه ښایست دی چې بل موسم کې نه وي. د پسرلي موسم دی، پسرلی خو تاسو پوهیږئ هر ګوټ یې شین وي، هره شیبه یې ژوند وي. موږ هوټل ته حساب ورکړه او حرکت مو وکړه. ګلف لوري ته روان وو چې لارې کې یو ځای اوبه روانې وې. منظره یې ځان ته وه. موږ ودرېدو، زه مستقیم ورمخته شوم. ما چې دغه ځای ته خو زه ورځم. زه هم د اوبو منځ ته ورګډ شوم. اوبه هم داسې یخې وې چې پښې مې په درد شولې. دلته مو ښه ډېر زیات ساعت تېر سو. کرغې ووتلو، ګلف ته روان شو. هلته یې فردي نورونه او ملګري کرکټ کوو. ملګرو وویل چې راشئ ورسره کرکټ وکړو. خو لومړی لمونځ. دلته هم خلک ډېر زیات وو. د ننوتو لپاره د کس په سر 30 افغانۍ اخیستل کېدلې. ننوتو سره چې هر طرف ته ګورو چا کرکټ کوو، چا والیبال، چا فوټبال، چا باسکټبال او چا پتنګ بازي. اسمان ټول ګوډ پرانونو نیولی وو یا کاغذ پرانونو. زه هم داسې آهسته آهسته مخته روان وم چې تر څو لمونځ وکړم، د اودس دپاره کوم ځای پیدا کړم. خو چې هلته ګورم هلته د ویوو پروګرام شروع. لاسپیکرونه، حکومتي کسان، خبریالان، ټي وي نطاقان ټول راغلي وو. خلکو کاغذ پرانونه جوړ کړي وو. هغه یې خوشې کړل اسمان ته. ډېر زیات په زړه پورې ماحول وو. همدلته زم ښه ساعت درېدلی وم. د نارې تکبیر سره به زما له خولې نه دا غږ وته چې الله اکبر. خوشحالي نسته نن یې موږ ته ورته په ثبوت باندې رسوو چې افغانستان کې الحمدلله امن ده. همدلته ښه ساعت له ګرځېدو وروسته، له ساعت تېرېدو وروسته موږ هم بېرته روان سو د کرکټ په لورې. زموږ ملګري چې کوم ځای کې پاتې وو هلته په اردو سره ډایرکټ کرکټ شروع کېږي او له لوبه د هغوی کېږي. موږ بیټینګ کېږي، موږ ورځو په دې سره او زما بیټینګ راځي. زه هم چې ډېر وخت بعد کرکټ ته راغلی وم نو په اول بال سره اوټېږم. په دویم لوبه کې چې وځم اول بال شپږیزه، دویم بال هم شپږیزه. خو په دې کې زموږ چې کوم ملګری فردي نومېږي هغه واقع ډېر لایق و. نو اوله لوبه هم ترې وګټله، دویمه لوبه هم زموږ په برخه کېږي. په همدې سره مازدیګر ټایم کېږي چې له دغه ځای څخه موږ هم وځو. خو په لاره کې ملګري وایي چې شیریخ خورو. موږ هم شیریخ ته ورتاویږو. دلته کینو تر څو شیریخ وخورو. خوندور او په زړه پورې شیریخ یې راوړه. موږ هم دلته ناست یو. یو کاپ شیریخ چې خلاصو ملګری هم غږ کړي چې بل کاپ هم خورو. نو 2 کاپه شیریخ راوړي، هغه هم خلاصو. له دې وروسته روانېږو. زموږ لومړی کار دا یي چې موږ فردین تر کوره رسو. هغه سره خدای په اماني کوو، هغه ځي. له دې وروسته موږ بیرته حرکت کوو. دې کې یو ملګری وایي چې زه خو لا اوس هم وږی یم، وایي ځي چې ځو شورمه یا جوس چکو. په دې کې حاجي صاحب غږ کوي چې راځئ زه هم بوځم، زه یمه که نه، زه څه دپاره یمه. دې کې حرکت کوو. موږ هم یو رسټورانټ ته هلته کینو. ډېر ښکلی ماحول یي، ارامه ځای. نو موږ هم فرمایش د شورمې ورکوو. لومړی سر کې شورمه خورو. له شورمې وروسته د جوس فرمایش ورکوو او جوس هم ډېر خوندور او په زړه پورې مزېدار و. نو د جوس له خوړلو وروسته موږ هم د باندې راوځو. د باندې ماحول هم ډېر په زړه پورې او ښکلی ماحول یي. میده میده باران، تیاره، خاموش او همدې سره بس موږ هم د کور په لورې حرکت کوو. زموږ ولاګ هم پای ته رسېږي. که ملګرو زموږ ولاګ تاسو ته لږ هم خوندور کړی نو کولی سئ موږ فالو کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ تر څو له همداسې خوندورو ولاګونو څخه برخمن سئ. مننه.